السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن موضوع ده د خوشحالي اړیکی رازونه. موږ ټوله انسانان چې کله ناروغ سو خپل هغه د مربوط بخش په متخصص ته ورځو. که مو زړه درد کوي د زړه ډاکټر ته ځو، که داخلي سیستم کې مشکل لرو داخلي ډاکټر ته ځو. مطلب په یو ډول نه یو ډول هغه خپل متخصص پیدا کوو. د مشترک ژوند اړیکی او د انسانانو خپل منځني مشکلات هم یو ډول ناروغي لري چې موږ د دې لپاره ضرورت لرو باید ولاړ سو و متخصص ته د روابطو ترڅو موږ خپل روابط وکولای سو سم کړو. ګورئ دا زموږ روابط چې دي د انسانانو روابط دا عیناً دا رقم دي لکه زموږ صحي سیستم. ګورئ بعض وخت خلک وایي چې پلانکی نفر د روابطو متخصص دی، نو ولې خپل په ژوند کې مشکلات لري؟ موږ د خپل ژوند د مشکلاتو مخنیوی نسو کولی. مثلا لکه د یو زړه ډاکټر چې کله د زړه درملنه کوي دی خپله هم امکان لري د زړه په ناجوړي اخته وي. نو دغه رقم روابط هم زموږ په وجود کې داسې یو سیستم دی چې دا درملنې ته ضرورت لري او حمایت ته ضرورت لري او زموږ په لاس کې نه دی تر ډېر دا زموږ روابط. نو راځو موږ وایو چې د خوشحالي اړیکې رازونه چیشت دي. موږ چی شي کولی سو چې خپل په روابطو کې خوشحاله واوسیږو او خپل په کنټرول کې مو واوسیږو. راځو لومړی شی چې وایي تاسو د ښه روابطو لپاره کولی سئ ولرئ هغه د ځان پیژندل دي. هر انسان باید کوشش وکړي خپل ځان وپیژني. وایي ستاسو په وجود کې داسې یو کس شته چې تاسو یې تر اوسه نه پیژنئ. باور وکړئ په ټولنه کې مخصوصا زموږ په پښتني ټولنه کې ډېر کم انسانان خپل د ځان سره معرفت لري او ځان پیژني، خپل په هیلو خبر یې، خپل ځان ته هدفونه لري. د دې لپاره چې ځان وپیژنئ تاسو باید خپل ځان ته هدفونه وټاکئ، خپل د ځان خوښي در معلومیږي چې شي مو خوښ دي چې شي مو نه دي خوښ، د چی سره علاقه لري د چی سره علاقه نه لري. دا ډول باید تاسو دقیق خپل ځان وپیژنئ. دویمه موضوع ده وایي موږ نسو کولی ټول هغه شیان چې غواړو یې ترلاسه کړو. بعض وخت موږ غواړو یو ښایسته نجلۍ یا یو ښایسته هلک یې موږ غواړو د هغه سره واده وکړو، مینه ورسره وکړو. دا چې هغه موږ نه غواړي موږ خو نسو کولی په زور هغه خپل ژوند ته راولو. نه، موږ انسانان باید خپل په روابطو کې دا ومنو چې موږ هر هغه څه چې موږ په روابطو کې غواړو موږ نسو ورته رسېدلی. درېیمه موضوع ده وایي فقط خپله کولی سئ د ځان د رشد سبب سئ. تاسو انسانان هیڅ وخت په دا امید مه کښېنئ چې یو بل نفر به راسي او زما ژوند به راسم کړي، یو بل نفر به راسي ما ته به هدفونه وټاکي، یو بل نفر به راسي زما ژوند به راښکلي کړي. هیڅ انسان نه راځي ستاسو ژوند ته چې ستاسو سره کومک وکړي. باور وکړئ زه خپل د ژوند مثال درته وایم. زه دا دی په جدي په میاشت کې د 22 کالو کېږم. یعنې زه په دا 22 کال عمره کې تر ننه پرې ما نه دی لیدلی چې یو بل نفر راغلی زما د ژوند دپاره یې ما ته ښه شیان راښودلي چې والا دا ستا په نفع دي. نه خیر، موږ باید خپل د ځان دپاره کار وکړو، خپل د ځان دپاره د رشد سبب سو. وایي خپله کولی سئ داسې څه وکړئ چې د خلکو خوښ سئ. موږ انسانان په روابطو کې یو څه ضرورت لرو تر څو د نورو خلکو سره مو روابط ښه سي. هغه دا دی چې موږ د نور انسانان باید موږ خوښ کړي. د دې لپاره چې نور انسانان تاسو خوښ کړي دا تصمیم هم په تاسو پورې اړه لري نه په هغوی پورې. تاسو باید داسې کړنې وکړئ چې د نورو انسانانو خوښ سي او تاسو په ټولنه کې یو منل سوی کس واوسېږئ. وایي په دا لټه کې مه اوسېږئ چې نور انسانان به راځي تاسو به خوښوي او یا به هم ستاسو د رشد او د پیشرفت سبب کېږي او یا به هم تاسو ته هدفونه ټاکي. تاسو هر څه چې کوئ خپل د ځان دپاره خپله وکړئ. شپږم موضوع ده وایي تشویش یعنې څه. موږ ټول انسانان تشویش کوو، یا د تیر تشویش کوو یا هم د آیندې تشویش کوو. وایي تشویش یعنی خپل د تصوراتو غلطه استفاده. تصور څه رقم یو شی دی؟ ور تصور د تیر اړوند هم کېږي د راتلونکي اړوند هم کېږي. موږ باید د دواړو څخه ځانونه خلاص کړو، په حال کې واوسېږو او خپل پر تصوراتو باندې غلبه ولرو. وایي انسانان موږ په ژوند کې انسانان د لاسه ورکوو. دا یو نورماله خبره ده. بعض وخت یو هلک پر یو نجلۍ مین یي یا هم یو نجلۍ پر یو هلک مینه یي. کله چې د خپل مین د لاسه ورکوي او یا هم میړه یې وفات کېږي یا هم طلاق راځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي، نور یې ژوند سټاپ سي او پر مخ نه ځي.
په ټولنه کې د دې دپاره چې تاسو خوشحاله واوسېږئ دا ومنئ چې تاسو په ژوند کې انسانان د لاسه ورکوئ. کیدای سي روابط مو ورسره قطع سي، کیدای سي طلاق وسي، کیدای سي مړ سي، کیدای سي اصلا هره ورځ یو بل سره وینئ خو نور روابط سره نه لري. دا باید موږ ومنو. اتمه موضوع ده وایي ځان ته دا احساس مه ورکوه چې ته رد سوې یا پرېښول سولې. ستا د ژوند ملګری به ستا ځي، ستاسې به طلاق اخلي، ستا د ژوند ملګری به ستا په کیسه کې نه. دا په دې معنا نه ده چې تاسو ووایاست چې والله زه تباه و برباد سولم او یا هم زه رد سولم یا زما د دا رابطې وړتیا نه درلودل. تاسو د هر څه وړتیا لري خو کیدای سي هغه سیستم ستاسو دپاره مناسب نه و یا هم الله جل جلاله نه خوښ کړي چې تاسو په هغه محیط کې واوسېږئ. انسانان د دا قدرت نه لري چې موږ رد کړي او یا مو هم ومني. موږ خپل انسانان باید هر انسان باید خپل ځان ومني او خپل انسان ځان ته رشد ورکړي. بل انسان ته هیڅ وخت په خپل ژوند کې دومره واک مه ورکوئ چې هغه تاسو رد کړي یا تاسو ته دا احساس درکړي چې دا دې ما ته رد کړل. هیڅ څوک په دا دنیا کې دومره مهم نه دی لکه زموږ خپل وجود. لسم دی وایي بعضې افراد جاهل دي ځکه غلط رفتار کوي. یعنې ټول هغه انسانان چې ستا سره غلط رفتار کوي دا په دې معنا نه ده چې ته مجرم یې. دا معنا لري چې هغه انسانان نادانه دي. بعضې انسانان د چیش څخه د جهالت څخه بد رفتاري کوي. تاسو یې مسؤل نه یاست د خلکو د بد رفتارۍ، یعنې ځان ته بد احساس مه ورکوئ. وایي موږ په غلط ځای او فضا کې په مینه پسې ګرځو. هیڅ وخت کوشش مه کوئ په غلط ځای او فضا کې په مینه پسې وګرځېږئ، په صحیح ځای کې واوسېږئ. هغه څوک چا سره واوسېږئ چې تاسو غواړئ، نه هم هغه څوک چې تاسو اصلا نه غواړئ. وایي ځینې انسانان فکر کوي چې عاشق سي نو بیا ژوند ډېر ښایسته سي. حتی ډېرې نجونې په دا لټه کې که زه یو مین ولرم زما ژوند به ښه سي. الکوان هم په دا فکر کوي چې زه یو مین ولرم، میرمن ولرم، زما به حال ښه سي، در حال چې دا یو غلط باور دی. هیڅ عاشقي نه راځي چې زموږ ژوند را منظم کړي. موږ باید خپله په خپل ژوند کې ډیسپلین ولرو، نظم ولرو او خپل د رشد سبب سو، نه د یو پردي کس په توسط. ځان هیڅ وخت په بل چا پرې مه تړئ. وایي موږ بیروني تایید ته ضرورت نه لرو چې یو بل نفر راسي زموږ سره مینه وکړي، موږ تایید کړي بیا موږ رشد کولی سو، بلکې دغه تایید او پیشرفت زموږ په خپل وجود کې موجود دی. وایي خوشبیني تنها لار ده چې موږ کولی سو خپل ژوند د هغه پر اساس جوړ کړو. تاسو همیشه کوشش وکړئ چې خوشبینه واوسېږئ، نه خوشباوره. خوشباوره کس هغه دی چې هر څوک ویني باور پر کوي، د هر چا خبره مني. هر څوک راولي وایي دا زما د رشد سبب دی، بل راولي وایي دا زما د پیشرفت سبب دی، بل راولي وایي دا زما د ارامش سبب دی، بل راولي وایي دا زما د دا سبب دی. نه خیر، خوشباوري مه کوئ. خوشبیني خپل ځان ته خوشبینه واوسېږئ. خوشبیني یعنې په هر څه کې یو ښه لټول. وایي تر ټولو منطقي لار د ژوند د نظم دپاره خوشبیني خپل د ځان اړوند ده او د نورو په مقابل کې باید خوشباوره ونه اوسېږو. دا هغه شان دي که تاسو خپل په ژوند کې عملي کوئ ستاسو ټول روابط ښایسته کېږي، منظم کېږي. خیر دی په ژوند کې موږ بد روابط درلودلی سو، جاهل انسانان زموږ ژوند ته راځي، هغه روابط نسي پاللی. موږ یې مسؤله نه یو، سم لکه هغه د زړه ډاکټر چې د زړه ډاکټري کوي او د زړه تکلیف هم لري. موږ د روابطو متخصصین، موږ هغه انسانان چې هوښیار یو، موږ هغه انسانان چې بالغ یو، د هغه چا مسؤل نه یو چې زموږ ژوند ته راځي، زموږ ژوند را در بدره کوي او یو جاهل کس. په دې هیله چې زما د نن ورځې پیغامونه مو اخیستي او یو څه مو ځینې زده کړي. د خدای په امان.